بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یاست. اجنډا زه فکر کوم ټول دغه سوله ټول ته تقسیم سوله. اول پریزنټیشن چې دی زموږ د کمیونیکیشن سکلز اړوند دی. زه فکر کوم د کمیونیکیشن په اړه باندې تاسو زیاتره معلومات لرئ چې کمیونیکیشن څه دی، هدف یې څه دی، او کمیونیکیشن سکلز اړوند هم حتما معلومات لري چې یو کمیونیکیشن دی او بل هم کمیونیکیشن سکلز دی چې دا اهداف یې څه دي او په څه خاطر باندې استفاده کیږي او څه رقم باید استفاده سي. یو ټریننګ دا دی، ورپسې دوهم ټریننګ چې دی 3 steps to impress and convince others. دا هم په کمیونیکیشن سکلز پورې مربوط دی. درې دا رقم داري چې تاسو یو څوک قانع کوي او هغه د ځان څخه متاثره کوي، یعنی هغه طریقې یا هغه لارې چې یو چا سره مثلا تاسو مخامخ کیږئ هغه تاسو پر هغوی باندې تاثیرګذاره واوسئ. یا مثلا موږ په عادي دغه کې شاید ډېر کسان د دې سره مخ سوي، یو څوک موږ تاسو وینو په ژوند کې نه مو خبرې ورسره کړې وي، نه په اصطلاح باندې په لغته ولیو، نه په سوک باندې ولیو، نه په چپداخه باندې ولیو، مګر چې دا وینو خوند نه کړي راکړي. داسې یو شي سره شاید مخ سوي یاست. ځینې کسان دا رقم چې وینو نه خیر راته رسېدلی وي، نه ښه راسره کړي وي، او نه مثلا په یو ځای کومک راته رسېدلی وي، مګر په زړه کې ښه راباندې ولګېږي یا خوند راکړي. صحیح دی. اوس څنګه موږ تاسو کولی شو چې ځان دا رقم جوړ کړو چې یو بل څوک بیا ونه وایي چې دا داسې بد مې ځینې راغله یا داسې راباندې وغمېدی. ځان داسې جوړ کړو چې وایي ښه خوند یې راکړي د دې سړي سره چې زه مخ شولم. دوهم ټریننګ د دې اړوند دی. دریم ټریننګ چې دی د how to deal with a difficult boss. دا هم د کمیونیکیشن سکلز اړوند دی. که چیرې زه فکر کوم په دغه کې په خصوصا د سیلچس د ټیم سوپروایزران ټول ښه خلک دي، خو په زیاتره دفترو کې ځینې کسان کوشش کوي چې ژر د سیویانو کې تغییر راولي، ژر جابس ډاټ ایف وګوري یا اکبر سایټ وګوري، خپل سی وي ژر اپډیټ کړي په دې خاطر باندې چې دوی په دفتر کې د خپل منیجر سره نه چلیږي یا سر نور څه خلاصېږي، یا منیجر مثلا کوشش کوي چې دوی باید جواب یې کړي یا پس واخلي. څنګه کولی شو چې د دغه سړي سره دوی قانع کړو دې ته چې دوی زموږ سره لاره یوسي. دریم ټریننګ د دې اړوند دی. او څلورم ټریننګ چې دی بیهیویر چینج. څنګه کولی شو چې موږ تاسو په خپل سلوک کې تغییر راولو. ډېر دا رقم مسایل دي یا ډېر داسې موضوعات دي چې موږ تاسو په هغه باندې پوهېږو. په اصل کې یو انسان مثلا باید په دې ځای کې اوسېږي، مګر موږ په دې ځای کې اوسېږو. څنګه کولی شو چې دغه فاصله طی کړو یا ځان ورسوو هغه ځای ته. د دې لپاره موږ د بیهیویر چینج ټریننګ آماده کړی دی. دا ټریننګ دی. او د هغه څخه وروسته بل ټریننګ چې دی هغه د فراډ اړوند دی. فراډ یا فساد چې موږ تاسو ته وایو، چې دا د دفتر اړوند. زه فکر نه کوم چې په دفتر کې زموږ ستاسې همکاران وزین شان ته لاسرسی ولري، خو په هغه صورت کې که چیرې همکاران وزین شان ته لاسرسی ولري او دوی بیا کنې داسې یو پیښه سوې یوه او دوې پیښې د دې سوي دي چې پر دې شان باندې یا اخطار ورکول کېږي یا معاش ځینې ګرځول کېږي یا سټنډ بای کېږي یا مثلا نور مشکلات ورته پیښېږي، په دغه مسایلو باندې باید سر خلاص شي. نو دا 5 ټریننګونه دي او حتما ډېر داسې مسایل پکښې کې دي چې په هغه کې تاسو تر ما ښه ډېر بلد یاست او معلومات پکښې کې لرئ. خو اوس دغه جنجال زما په غاړه کې رالوېدی دی، نو که چیرې په یو ځای ما کې بند راتللمه پوښتنه راڅخه وکړئ، پروا نه کوي. که مې جواب په هغه ګړي باندې نه وزده سبا ته یې درته راوړم، بله ورځ درته راوړم، په ایمیل کې درته استوم یا پر ورقه باندې ویشته کومه او درکوم. او اطمینه دی چې مثلا زه په ټولو مسایلو باندې پوه یم یا په ټولو مسایلو باندې زما سر خلاص شي.